د کونړ ولایت د مزاردرې اوسیدونکي له خیریه بنسټونو غواړي چې مرستې دې په شفافه توګه وویشي. که څه هم د کونړ د زلزله ځپلو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره ډېری حکومتي ادارو او نورو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو خوراکي او نور لومړني توکي رسولي، خو بیا هم ډېری کورنۍ شته چې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. هغوی غوښتنه کوي چې ستونزې ته دې رسېدنه وشي او مرستې د هرې زیانمنې کورنۍ ته ورسول شي، ځکه زلزلو د زاردرې سیمې په بېلابېلو کلیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. یوه کوټه روغه هم نشته دی، یوه کوټه هم نشته. په دې دونه دره کې په 100,000 نفوس کې یوه کوټه هم روغه نشته دی چې په هغه کې څوک سر دننه کړي. نو کومې خیمې چې موږ کوم مؤسساتو راوړي دي یا حکومت راوړي دي هغه هم ورته ورکړي او په هغه کې خلک ژوند او زندګي کوي. خیمې هم والي دي، هغه هم د ترپالونو او بړستنو د دې شي نه والي او نور هېڅ شی نشته. نو بس د خدای لیته پرته یو دغه ځای کې ای به دغه 1.5 کوره به دې کې څه زخمیان هم شوي دي او پراته نو بس. د زلزلې د وجې نه موږ وروره کورونه پرېښوستلو. نن دا 5مه 6مه ورځ چې موږ باندې دامن زلزله ده وروره. سره کم نشته، سره کم مکمل بند شوی دی او یو 2 ورځې جازونه په دغه سره اکمالات وشو، نور جازونه بند شوي دي. نو موږ ته هېڅ نه رسېږي، موږ مجبوره شو او سبا یې راوتي دغه ده چې اوس 1 بجه ده موږ ایله دې ساحې ته راورسېدو. ماښام ته موږ ایله نورګل ته پیدل رسېږو، ماشومانان را سره دي، ښځې را سره دي. نو بس موږ دغه تر ټولې نړۍ نه دا خواهش ده چې موږ سره همکاري وشي، موږ سره د امداد وشي. اوس مهال د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته د بېلابېلو ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري بشري مرستې رسول کېږي، خو خلک غوښتنه کوي چې د ژمي د رسېدو مخکې د ورسره د استوګنې د کورونو په جوړولو کې مرستې وشي. چې اول خدای چې وطن د پرېښودی نه شو، موږ سره د کورونو د جوړولو کار وشي. موږ به ځکه چې وطن خوږ دی، وطن د مور غېږ ده، موږ باید په کابل وشو، پرېږدی که نه دی وطن زموږ جوړ شي، خوراکي مواد راکړی شي، پټي د منځه تللي دي، کورونه تللي دي، اوبه لارې شي، پیپونه د ولې جوړې شي، که کوم فصل چې ولاړه دا هم د منځه ځي او آینده دپاره نور کار کښت نه کېږي که نه. د هغې نه بهتره خبره دا ده چې دا ولې مونږ ته جوړ شي او د آبادي مونږ ته وکړي، د آبادي مونږ ته جوړه نه شي. نو په دې خیمو کې جمع را روان ده، خو سرحدي علاقه ده، واوره پکې وي، یخني ده، نو زمونږ درته شپې تېرول مشکل دي. د مزاردرې سیمه کې د سختو زلزلو له امله د ګڼ شمېر هېوادوالو کورونه نړېدلي او د زلزلو له دوام سره دغه سیمې ته غځېدلی سړک د غره د ښویېدو او د ډبرو راغورځېدو له امله څو ځله بند شوی، چې وروسته د اړوندو ارګانونو له لوري د خلکو د تګ راتګ لاره ژر خلاصه شوې ده او د خیریه بنسټونو د مرستو د لېږد لړۍ هلته دوام لري.